الو بله السلام علیکم. خی مننه. دا کله یو نه یې دا څه بلای بیګه زه پرون رالم ډېر ستړی وم بیګه وختي ویده شوم. سبا یې د ورځې مې د اس ام اس واخیست. زه یو اس ام اس وکړې بس ذاتي و بیا زه خبرې نه کوم د ما تلیفون چا پورته نه کړ دا ولې داسې کوې. ها نور څه کوم انتقاد خو نه لري. په ګیر به نه شي را دا ورې به زه تا سره جوړ شم یو نه کاپیرې په ګیر نه زه بیړم. ښه څنګه یې؟ نه تاسو سره لري زه 100 روپۍ خو راکړو. څونه دې پیدا کړي دا ورې وکیلانو صاحبانو هماغه ورځ چې مې کمپین کې پیدا کړی وي او تا سره مې شریکې پیدا کړی وي. ګوره غوږ نیسه رئیس صاحب باندې مې زړه نه کېده 15% کابینه یې رد شوه د لپاره هم ډېره بده خبر ده. درېیمه خبر هغه دا ده چې په بعضې وزیرانو له زړه نه خوشحاله یم چې رد شو او بل په دې خوشحاله یم د ما ملګري ډېر شو پخوا یو زه رد شوی ډېر رد چې سترګې خو د ځان نه خړې نه یو نیم خر دغه ملي شورا ته راغلی او ناکامه وتلی یا په بعضې وزیرانو زه خوشحاله یم چې رد شو. خو زه پوهېږم دا خبرې خو دروغ دي مونته ما غوښته چې واورم دا خلک څه وایي. اسدالله خالد خو واده کاندي چې دا ورکم دی نو ما چې چا سره واده کاندي وایي دغه سره سیما غني سره واده کاندي. ما ویل چې ولې څه ښه جوړه ده ما همداسې ویل ما ویل ډېره ښه جوړه ده او خدای دې وکړه ما دا سړی به راټول د سلو ښځو نه وه یوې ښځې ته ګلالۍ ډېره مشتعله شوه وایي زه به ورسره پوه شم غلی شه ماسې دا ته څه تلیفون ورته ونه کړي وایي زه ورته تلیفون کړم چې ته دا کار ونه کړې بد کار دی زه په چوشه پرېږدي خو واده وکړه ټول کېږي که رښتیا وایي خپل فکر کې د دروغ وایم نه په خدای ما خو ګوره ته رشخند ته اوس ګلالۍ ته مه وایه چې خپل فکر یې نه ښودم چې ورته ویې خپله یې ورته وویل نو ما ورته وایم متلې څه دغه دی نه وایي دا خو ولې ښځه کار دي بله خپله ښځه لري. ما ورته ویل چې ګوره دا د هغه شخصي مسایل دي خدای دې څلور کتار کړ ته مجبور راشي چا درته وویل دومره ډېرې خولې دي کومه خوله درته وښیم نه هغه نجلۍ خو تیته نه ده غریبه چې راټوله شي هغه بیچاره ډېره ښه ښځه ده زه ورسره پېژنم تګ راتګ سره لرو او خو ګوره نو اوس مونږ خو نه ویل چې رښتیا دې نکاح کړه خو زه پوهېږم نو څه ضرور دی خو ما غوښته چې د خبره دې کړم چې څه خبرې دي فکر وکړه د دنیا کې څه حال دی په دې کمپین کې ګوره رئیس صاحب ما سره ډېر جفا وکړه پرون تللی دی ناست شوی دی ازبکانو ته ښه ورته ویلي دي چې تاسو خدای ناکامه کړي د ملالۍ ناکامه کړئ هغه هم یو څو کسه پکې دوستمیان دي یو څو پکې سوسام دي ازبکانو کاندیدانو ته کله ازبکانو خپله رایه ورکوله اوس نو ټول اسماعیل خان هم زما ته غاښونکي چې ملالۍ ناکام کړي وو یوه ښځه ده نو یو دانه یاره کمه حاجي طرفات غوندې یوه دا بنګه ده د دغه ذوق به څه وي نو حیوانمل نو نه ده ګوره یو شی مخکې تر دې چې دا خبره وکړي دا پتمن یو اتمل دوی دغه سره یو ګروپ دی او د پتمن سره زه ډېر پېژنم هم نه او دوی باسې داسې خلک را پیدا کړي له کوم قات و کوتې را پیدا کوي او څنګه کوي خو همدغه خبره مې ما همدومره وکړه یو ورځ داوسي ما د ښځو په منځ نه به عدالت نه پیدا کوي تاسو دا خلک خو په دې ناکامانو کې مې یو د رحیم په ضد کمپین کړی یو اسماعیل خان او یو عبید وردګ وایي چې ګوره ملالۍ هغه ښه سړی دی هغې ته رایه ورکړه چې وردګ صاحب هغه هېڅ قواره نه لري زه خو لږ دغه یم نه شم اتلی چې بدرنګ خلکو ته رایه ورکړو وایي و خدای دې ورکه کړه زه درته وایم چې رایه ورکړه دا راته دا بدرنګ ما د هغه ډېر بدرنګۍ تحمل یې نه شم لرلی رایه نه ورکړو ورته کمپین مې وکړم یو دوه کسانو ته مې ویل چې ګوره مې تاثیر یې په ونه کړ بیا مې پرېښوده نو خدای پاک د انسان ګناهونه څنډې بېغمه د مولوي صاحب لورې چوپ
شکریه څنګه ده شکریه؟ وی شکریه سره نن جنګ وکړ. نه شکریه بیخي داسې لولنګر غوندې شوې ده. څنګه؟ څه شی ورته وایي ګدایګر غوندې. خدای دا وایي چې هر شی زه وخورم، هر شی موټر زما دپاره، چې سفر زما دپاره، چې پیسې راکړئ. یو رقم په برې راټوله. بله ورځ چې شو نن د الماس مېلمانه وو موږ. پرون زما د الماس منځ کې یو څه خبره راغله. ټوکې کې مې ما ورسره څومره کسان به دې وژلي، او خدای خبر څومره پښتانه دې وژلي. وایي زه تا اوس مېلمه کوم، زه تا ته خپلې ښځې وښیم چې زما یوه ښځه پښتنه ده او یوه پارسیوانه ده او دا ده هغه ده. زاخیلوال کور کې موږ راغوښتي وو. ښه فاروق وردګ و زاخیلوال وایي چې دغه دی چې موږ کامیاب شوي، کامیاب کړي مې اوس دا وخت دوی هم کامیاب کړي، دا نور وکیل وزیران. ښه اخر ته ما ته د هندوستان نه څه راوړه. ما نه څه غوښتي وو. بس باید حتما ته دې خپله خوله وغواړم. والله چې ورته وایې که څه نو خو هماغه تا غوښتی وو، بل خو دې شی نه وغوښتي. دا صحیح شو. هېڅ یې مه راوړه. ګوره زه که ماشومه نه یم، که زه به اوس چې دې د خاطر شیخ الله خالد وزیر نه شي، اوس به عبید ته رایه ورکوم. بېغمه اوسم چې او زه پوهېږم ما چې نه یې نو ما چې موږ خو بیا پښتانه یو، له اقل هغې نه خو بیا هم اسد الله خالد ښه دی، ډېر ښه نه دی. ښه جلۍ ځان کنه کنه مه کوه، ځان راباندې غی. یعنې د هېڅ شي نه چا درېغه ونه کړی په دې کمپینونو کې. ګلالۍ به ما ته رایه نه راکوي، که د شکریه نه راکوي، که د څه نه راکوي. شکریه خو به رایه درکوي، شکریه یې راکوي، ګلالۍ یې راکوي. که دا ور رایه نه راکولی یون یې نه راکوي. او یون درته رایه نه درکوي. او په هغې پوهېږم. پوه ته به درته بد اخلاق. وایي چې بد اخلاق. بد اخلاق په څه معنا؟ بد اخلاق سلکۍ لري، خو دغه چې ښځو سره کوي. د رئیس صاحب به بله ورځ ما ته زنګ وله. دې سړي سره سړی نه جوړېږي. مقصده دغه ته سعادت ته مې سلام وایه. تلیفون ورته وکړه ما ته چې زه خو ته ستاسو سلامونه د وړو نه یم، کومه پوست رسانه یم، ما ته معاش راکړې، سیما غني ته وظیفه ورکړه، تلیفون سلامونه به درته وړي. هغه مې هم انډیواله ده، خو ته مې هم انډیواله یې. نه زه دوه نفري نه شم زغملی داسې. اول خو یو بل چا پورې تړلی، بیا به سیما غني ته یې رسېږي، بیا به آخر کې ما ته نه منمه. ته بې عقله یې ورکشه. نه زه خو بې عقله نه یم، پوره عقل لرم. عقل یې په کونه کې ده. پیسې سبا ته درته د کریډیټ درلېږم. کریډیټ راوړه. کریډیټ راټول کړه. دا کریډیټ کارت نه ده، دا داسې لولکه سر یې څو غوړ کړه په دا کونه کې. دا کارونه چې ډېر کړي دي، داسې عملي تجربه لري چې و ما کړي. زه تجربه لرم، راځه په تا یم تجربه. نه 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 زه نه غواړم لابراتوار رانه جوړ شي. ته دې په بزنس اخته یې، ښه بیا وزیران 19 کسان درځي. که زه دا رالمه پیسې به تیارې درته کېدم. ښه څومره راکړې؟ له نورو نه دې څومره اخیستي؟ نور خو مې اشنایان نه مې پېژانده. ته خو مې تا ته خو ویلی شم ما ته 1 لک ډالر او 1 لک یورو دغسې مې په کار دی. ته اوس ویده شه نو. خدای پامان. خدای پامان ډېر زه خدای پامان ښې زړګی. خدای پامان. نو ودرېده؟ څه شی و؟ ورین. نه ولې قطف. چې ودرېدو نو یو څه خو به دې کړي وو. څه مې کړی دی؟ نو یوه خوله خو راکوه نجلۍ. دغه تلیفون دا خبرې نه چلېږي ځه. ولې؟ نه کېږي ځه. کوي ځان ولاړه شه. خدای پامان.